تشال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه او وخت مو پخیر. ستاسې پام راګرځوم د نن ورځې لنډو او مهمو خبرونو ته. په پیل کې هم د خبرونو سره ټکي. جاپان نوي کابل ښار لپاره د څښاک اوبو د چمتو کولو ژمنه کړې. اسلامي هوساینې په نوم یوه مؤسسه د ننګرهار او کونړ زلزله ځپلو ته کورونه جوړوي. څلورو اروپایي هیوادونو فلسطین په رسمیت وپېژانده. نتنیاهو ویلي چې هیڅکله به د فلسطین په نوم د یو دولت جوړولو ته اجازه ورنه کړي. او د سوریې ولسمشر نږدې 6 لسیزې وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ کې ګډون او وینا کوي. اوس هم بشپړ خبرونه. جاپان نوي کابل ښار لپاره د څښاک اوبو د چمتو کولو ژمنه کړې ده. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزیر قاری دین محمد حنیف په کابل کې د جاپان سفیر له مرستیال مایکیو ایزاوا سره وکتل. اقتصاد وزارت وایي د کتنه کې دواړو اړخونو په نوي کابل ښار کې د څښاک پاک اوبو برابرولو پروژې په اړه خبرې وکړې او قاری دین محمد حنیف د یادې پروژې د چارو د بیا پیل غوښتنه وکړه. ورته مهال د جاپان سفیر مرستیال د هیواد په ختیځو ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له قربانیانو سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ د افغانستان له خلکو سره د جاپان د بیړنیو مرستو د دوام ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه چې په نوي کابل ښار کې د څښاک پاک اوبو برابرولو پروژې د چارو د بیا پیل موضوع به د جاپان له اړوندو ادارو سره شریکه کړي. د یادونې وړ ده چې د نوي کابل ښار د څښاک اوبو د برابرولو پروژه په 2020 زیږدیز کال کې د جاپان د نړیوالو همکاریو ادارې د 40 میلیون ډالرو په لګښت پیل شوې وه، خو له تیرو 4 کلونو راهیسې یې کار ځنډېدلی دی. د اسلامي هوساینې په نوم یوه مؤسسه ننګرهار او کونړ کې زلزله ځپلو ته د سرپناه جوړولو پروګرام پیلوي. د ننګرهار رسنیو دفتر خبر ورکړی چې د اسلامي هوساینې په نوم یوه مرستندویه مؤسسه د دغه ولایت ترڅنګ د کونړ زلزله ځپلو ته د سرپناهو جوړولو پروګرام پیلوي. په خبرپاڼه کې راغلي دغه پروګرام شیلټر باکس په مالي ملاتړ پیلېږي چې په بیړنۍ توګه به زیانمنو کورنیو ته سرپناوي جوړې کړي. همداراز ملګرو ملتونو هم ژمنه کړې چې د ختیځو ولایتونو زلزله ځپلو ته موقتي او دایمي سرپناوي جوړې کړي. د رسمي ارقامو پر بنسټ کونړ کې د تیرې زلزلې له امله د شهیدانو شمیر 2215 او د زخمیانو 3640 تنو ته رسېدلی او 6202 کورونه ویجاړ شوي دي. د طالبانو حکومت د انټرپول پولیسو تشکیل لغوه کړی. د کورنیو چارو وزارت ویان منلی چې دغه وزارت د انټرپول پولیسو تشکیل لغوه کړی، خو په دې اړه یې ډیر جزئیات نه دي ورکړي. افغانستان د 2002 کال د اکتوبر په 21مه نیټه د یاد سازمان غړی شوی و او د ځینو راپورونو پر بنسټ نږدې 140 تنو د کورنیو چارو وزارت او 30 تنو د بهرنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د انټرپول په تشکیل کې دندې ترسره کولې. انټرپول پولیس چې د نړیوالو جنایي پولیسو د سازمان یوه څانګه ده، د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د افغانستان امنیتي او جنایي اړیکې له نورو هیوادونو سره همغږي کولې. دغه سازمان د هغو کسانو د پیژندلو او څارنې مسؤله وه چې د نړیوالو قضایي مراجعو لخوا تر څارنې لاندې وي. له قمبر څلور لارې تر خیرخانې کوتل د سړک جوړېدو چارې 95 سلنه بشپړې شوي دي. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د قمبر څلور لارې څخه تر خیرخانې کوتل پورې د 6.1 کیلومتره سړک د جوړېدو 95 سلنه چارې بشپړې شوي دي. دا سړک چې 30 متره سور لري، د تګ راتګ 2 اساسي لارې، پلې لارې، لښتي ګلدانونه او ترافیکي نښې لري. یاد سړک به د شمالي ولایتونو له لوري کابل ته د توکو لیږد اسانه کړي او ترافیکي ګڼه ګوڼه به راکمه کړي. د مسؤلینو په وینا د یادې پروژې لګښت 450 میلیونه افغانۍ دی چې د کابل ښاروالۍ له بودیجې تمویلیږي او پاتې چارې به یې په راتلونکو 4 میاشتو کې بشپړې شي. پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ادارې له 5 مؤسسو سره د همکارۍ تړونونه لاسلیک کړل. له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي اداره وایي چې مولا نورالدین ترابي د نږدې 950,000 امریکایي ډالرو په ارزښت له بیلابیلو مؤسسو سره د همکارۍ 15 هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې د دغو هوکړه لیکونو پر بنسټ به په غور، کندهار، اروزګان، فراه او هرات ولایتونو کې اړمنو او زیانمنو کورنیو ته د مرستو په ډول روغتیایي کیټونه، نغدي پیسې او خوراکي توکي وویشل شي. ښاغلي ترابي له ټولو همکارو مؤسسو څخه مننه وکړه او زیاته یې کړه چې د خلکو د ژغورنې او د زیانونو د کمولو لپاره به خپلې هڅې دوامداره وساتي.
افغانستان کې 4.1 میلیون میندې او ماشومان د خوارځواکۍ له بحران سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې افغانستان له سخت بشري بحران سره مخ دی او اوس مهال 4.1 میلیون میندې او ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي. د خوړو نړیوال پروګرام د بیړني نړیوال ملاتړ غوښتنه کړې او څرګندوي چې د اړینو مرستو لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې 588 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا ده. د مسؤلینو په وینا د مرسته به د ځواکمنو خوړو، روغتیايي خدماتو او اساسي ملاتړ د چمتو کولو لپاره ډیره اړینه ده او د نورو مړینو او د ماشومانو د خوارځواکۍ د اوږدمهاله پایلو مخه به پرې ونیول شي. د یاد پروګرام د مسؤلینو په وینا د وضعیت له پرلپسې وچکالۍ، لوږې او له ایران او پاکستان څخه د افغان کورنیو د راستنېدا له کبله رامنځته شوې چې زیانمنې کورنۍ نورې هم له ستونزو سره مخ کړي دي. نتنیاهو ویلي چې د فلسطین دولت رسمیت پیژندنه به هیڅکله ونه مني. د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د بریتانیا، کاناډا، پرتګال او استرالیا لخوا د فلسطین دولت رسمیت پیژندنې وروسته غبرګون ښودلی. هغه په یو ویډیو پیغام کې ویلي د فلسطین دولت جوړېدل به هیڅکله عملي نشي او د دغې پریکړې ځواب به د امریکا له سفر وروسته ورکړي. همداراز امریکا د ځینو هیوادونو لخوا د فلسطین په رسمیت پیژندل یو نمایشي اقدام بللی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت یو ویان فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي واشنګټن پر جدي ډیپلوماسۍ تمرکز لري، نه پر داسې کارونو چې یوازې نمایشي بڼه ولري. د هغه په وینا د امریکا لومړیتوبونه څرګند دي: د یرغملانو ازادېدل، د اسرائیلیانو امنیت او د سیمې سوله او هوساینه چې یوازې د حماس د له منځه تللو وروسته شونې ده. دا څرګندونې په داسې مهال شوي چې یادو څلورو هیوادونو د یکشنبې په ورځ فلسطین دولت په رسمیت وپیژانده او ښایي یو شمېر اروپایي هیوادونه هم ورته ګام پورته کړي. د سوریې ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د ګډون په موخه نیویارک ته ورسېده. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا راپور ورکړی چې د سوریې د انتقالي دورې ولسمشر احمد الشرع د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون په موخه د امریکا نیویارک ښار ته ورسېده. نوموړی د سوریې لومړی ولسمشر دی چې له نږدې 4 لسیزو راپدې خوا د ملګرو ملتونو په غونډه کې راڅرګندیږي. د راپور له مخې ټاکل شوي احمد الشرع به د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسمبلی په 80مه غونډه کې وینا وکړي. بریتانیا، استرالیا، پرتګال او کاناډا د فلسطین دولت د رسمیت پیژندلو اعلان وکړ. د بریتانیا لومړي وزیر کیر سټارمر په خپله اعلامیه کې ویلي چې نن د فلسطینیانو او اسرائیلیانو لپاره د سولې د هیلو د بیا راژوندي کولو او د دوه دولتي حل لپاره بریتانیا د فلسطین دولت په رسمیت پیژني. د سټارمر په وینا لندن غواړي د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په دورشل کې د سولې لپاره عملي ګام پورته کړي. همداراز د کاناډا لومړي وزیر مارکانی ویلي کاناډا د فلسطین دولت په رسمیت پیژني او موږ خپله ملګرتیا د داسې راتلونکي د جوړولو لپاره وړاندې کوو چې په هغه کې د فلسطین او اسرائیل دواړو دولتونو لپاره د سولې ژمنه نغښتې وي. د دې ترڅنګ د استرالیا لومړي وزیر انتوني البانیز د فلسطین دولت د رسمیت پیژندنې په اړه یوه خبرپاڼه کې ویلي له بریتانیا او کاناډا سره په ګډه دغه اقدام د فلسطین او اسرائیل د دوو دولتونو حل لارې لپاره د نړیوالو هڅو برخه ده او په خبره یې دا د جګړې پای ته رسېدو یوازینۍ لار ده. خبرپاڼه کې راغلي چې د فلسطین ولسمشر له استرالیا سره ژمنه کړې چې خپلواکې ټاکنې به ترسره کوي او د حکومتولۍ په برخه کې به اصلاحات رامنځته کوي. د چارلی کارک میرمنې د خپل خاوند قاتل ته بخښنه وکړه. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د محافظه کار فعال چارلی کارک یاد غونډه کې د هغه میرمنې اریکا کر د خپل خاوند قاتل ته بخښنه کړې ده. اریکا په خپلو خبرو کې ویلي چې خاوند یې غوښتل د ځوانانو ژوند وژغوري، حتی هغه کس چې د ده ژوند یې واخیست. د راپور له مخې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ګډون لسګونه زره کسانو اریزونا ایالت کې د کارک د یاد غونډې په مراسمو کې ګډون کړی و. 31 کلن چارلی کارک د ټرمپ نږدې متحد و چې د سپټمبر په 10مه د یوتا ویلي پوهنتون کې په یوې غونډه کې د وینا پر مهال په ډز ووژل شو. 22 کلن جیمز رابنسن د سپټمبر په 12مه نیټه د نوموړي د قتل په تور ونیول شو او پر هغه د وژنې، وسلوالې ډزې او نورو جدي جرمونو تورونه لګول شوي، خو لا روښانه نه ده چې له بخښنې وروسته به خوشي شي یا نه. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.